السلام علیکم ملګرو. آخر کار پاکستان له د بجلی موټران هم را ورسېدل، یعنی بغیر پټرول، بغیر مبلیل، بغیر انجن چلیدلو والا موټران د پاکستان له راله. چاینا موټران دي، په بجلی باندې لکه موبایل چارجیږي او بیا دا په هغه د بجلی په چارج باندې بیا چلیږي، او دا یې د چارجر ځای دی. دا چې مې خلاص کړي او خپل چارجر ورلګیږي، دا خپل چارجر دلته په د خپله کانچه کې به خپل چارجر ور ولګوي او بس خپله بجلی د ورلایه کړي. یعنی 15 ګنټې چې موټر مې چارج کړي او 15 ګنټې بعد دا موټر 200 کیلومتره د سفر کوي. او دا موټر چې دی دا زم د عام استعمال لپاره به زم ډیر ښه او د پټرول او د مبلیل او د دې د خرڅ خلاص دی. بس خالی چارجوه در بازار او در کور پورې کې ځه او راځه. او د غټ سفر دپاره به نو نه یې ښه، ولې که ته اوس په دې کې کراچي له روان سې، یعنی په 3-4 ورځو کې به کراچي ته رسي، ولې د 200 کیلومتره په 15 ګنټې چارج کې ځان رسي. نو دا به ته بیا هلته پرې هوټل به ولاړې 15 ګنټې به ضایع کوې، 15 ګنټې به دی چارجوې او بیا به دې روان کړی، یعنی 3-4 ورځې به دې پر لارې بیا به دې کراچي ته رسي. خیر دغه چې د ګریلو استعمال دپاره خو ډېر زبردسته دی، او نه انجن لري، نه دا ټینشن دی چې پټرول ور واچوه، نه دا ټینشن دی چې مبلیل ور واچوه. لکه موبایل بیټرۍ چې ده بس وروره چارج که نه موبلیل غواړي نه پټرول غواړي، بس چلوه در څو پورې چې د چارج ختمیږي په دې کې جان سه او دی چلیږي. نو دا موټر هم د هغه د موبایل مانند دی، مطلب چارجوه او استعمالوه چارج ته ګوره چې کله چارج ختم سو برته چارجوه. یعنی دا دای سو لکه اوس موبایل چې ستا سره